بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت تمام شاگردان عزیز. امیدوار هستم دارای صحت کامل باشین. سلام او نیکی هیله گران زده کونکو هیله ده چه جوړ او روغ اوسئ. خب درس امروزی خود شروع میکنیم. مضمون دری، صنف ششم، موضوع حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، درس سیوم، جلسه ششم. اسم استاد رازیه غفوری. گرانو زده کونکو نننی درسم دوی مضمونم دی دری ژبه ده. ټولګی اندی شپږم، موضوع ده حضرت عمر رضی الله تعالی عنه. دریم درسم دی او برخم هم ده شپږمه. ستاسو ښوونکي نوم دی رازیه غفوری. ګرانو زده کوونکو د حضرت عمر درسم تیر درس و چې به ځای پورې میلی و نن باقی درس وایو. شاگردای عزیز درس گذشته ما درس حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بود که خواندیم، بر شما کارخانگی دادم، امیدوار هستم انجام داده باشین و باقی شد از این قسمت شروع میکنیم درس امروزی را. اول میریم یک مرور میکنیم درس گذشته ما چی بود، چه چیزا را یاد گرفتین. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه را چند نفرتان میشناسین، او خلیفه چندم اسلام بود. باز بعد از میریم به طرف درس نو. خب حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یار چندم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بودن؟ آفرین، یار دوم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بودن. چرا لقب فاروق به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم داد؟ حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به حضرت عمر چرا فاروق عمر داده بود؟ آفرین، بله، به خاطر که همیشه در کارش چی بود؟ صادق بود و همیشه حق با باطل فرق میکرد. در زمان خلافت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کدام جایها فتح شده بود؟ من مطمئن هستم شما جوابای از این میفهمید، چون که درس گذشته ما بود این موضوع را ما شما خوانده بودیم. بله، ایران، شام، فلسطین و مصر فتح گردید. که چی شد؟ مردمان این سرزمین به دین مشرف اسلام روی آوردن. خب یک بار بازم از روی میخوانم، باز بعد از میریم به طرف درس نو ما شما. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پسر خطاب و یار دوم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بودند که بعد از وفات حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به خلافت رسیدند. چون حضرت عمر رضی الله تعالی عنه همه وقت حق و باطل را از هم فرق می کردند، بنابراین حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم لقبشان را فاروق گذاشتند. در زمان خلافت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ایران، شام، فلسطین و مصر فتح گردید و مردمان این سرزمین ها به دین مقدس اسلام مشرف شدند. بله عزیزاتای قسمت درس گذشته ما بود. گرانو زده کوونکو مونږ تاسو تیر لوستم چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ولولا مونږ وپیژنده د هغه لوړ مقام چې هغه څوک و؟ هغه د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دویم یار و چې بعد د حضرت ابوبکر صدیق خلافت ته ورسید. حضرت عمر د خاطر چې همیشه حق و باطل فرق کول، د خاطر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هغه ته د چا لقب ورکه؟ آفرین، د فاروق لقب ورکه. د حضرت عمر د خلافت دوری کې کوم ځایونه فتح شول؟ ایران، شام، فلسطین، مصر. دا ځایونه فتح شول او د خلق څه وکړ؟ اسلام دین مقدس دین ته رجوع کړه، یعنی مسلمان شد. ګرانو زده کوونکو د ځای پورې تیر لوست و اوس
زو نویدرسته. والیان و مامورینی که از طرف خلیفه مسلمانان مقرر می شدند با مردم بسیار دوستانه و برادرانه رفتار می کردند. مال کسی را نمی گرفتند و همه وقت در خدمت مردم بودند. یعنی عدالت کامل برقرار بود که امروز جهان اسلام به آن افتخار می کند. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه بعد از 10 سال و 6 ماه خلافت از طرف یک شخص منافق به نام ابولولو به عمر 63 سالگی در وقت ادای نماز صبح به شهادت رسیده. بار دیگه براتون میخوانم. والیان و مامورینی که از طرف خلیفه مسلمانان مقرر می شدند با مردم بسیار دوستانه و برادرانه رفتار می کردند. مال کسی را نمی گرفتند و همه وقت در خدمت مردم بودند. یعنی عدالت کامل برقرار بود که امروز جهان اسلام به آن افتخار می کند. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه بعد از 10 سال و 6 ماه خلافت از طرف یک شخص منافق به نام ابولولو به عمر 63 سالگی در وقت ادای نماز صبح به شهادت رسیده. گرانو زده کوونکو دوه دفعې مې درته په دري ژبه چې د کتاب هم دی همدا رقم مې د مخه درته ولولل. اوس یې تاسو ته منع کوم. والیان و مامورینی که از طرف خلیفه مسلمانان مقرر می شدند با مردم بسیار دوستانه و برادرانه رفتار می نمودند. امی والیا و امو افرادی که از طرف امی خلیفه مسلمان ها مقرر می شد دغه والیان او مامورین چې د اسلام د خلیفت څخه مقرر کیدل دوی ډیر ښه دوستانه و ورورانه رفتار درلوسته. مال کسی را نمی گرفتند، هیچ جا مال و چی ناخستل و همه وقت در خدمت مردم بودند. همیشه هڅه کوله چې د خلکو خدمت وکړي. یعنی عدالت کامل برقرار بود. یعنی آغا زمان که عدالت سوه عدالت همیشه برقرار و که امروز جهان اسلام به آن افتخار میکنه. چنین د اسلام نړۍ یا جهان څه کوي؟ آغا عدل و انصاف تا افتخار کی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه بعد از 10 سال و 6 ماه حضرت عمر فاروق با 10 کال و 8 میاشت و خلافت از طرف یک شخص منافق به نام ابولولو چې دیو منافق سړی لخوا چې نوم یې څه ابولولو به عمر 63 سالگی به 3 کلنی که در وقت ادای نماز صبح به شهادت رسیدن. کله چې هغه د سهار مونځ کاوه څه شو؟ به شهادت ورسید. د چا د طرفه؟ د یو منافق شخص لخوا چې نوم یې څه و ابولولو او حضرت عمر هغه وخت کې څو کلن و؟ 3 کلن و چې د سبایی مونځ یې ادا کاوه. آغا د شخص لخوا شهادت ته ورسیده. یا دفعه تاسو ته بیا هم په پښتو ژبه وایم ګرانو زده کوونکو. والیان و مامورینی که از طرف خلیفه مسلمانان مقرر می شدند. والیان و هماغه مامورین چې د اسلام د خلیفه څخه مقرر کیدل هغو څه رقم اشخاص وو؟ هغو ډېر ښه انسانان وو، همیشه هیڅ وخت دروغ نه ویل، همیشه نورو خلکو سره دوستانه او ورورانه رفتار درلوسته، د هیچ چا مال نه خوړه و همیشه څه کول؟ کوشش یې دا و چې د خلکو خدمت وکړي. یعنی عدالت کاملا برقرار کړي، عدالت همیشه پر ځای وساتي. چې نن د اسلام نړۍ هغه ته ډېر افتخار کوي. بیا وایم چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه با 10 کال و 8 میاشتو خلافت
دیو شخص چې منافق و او نوم ابولولو و په درې شپېته کلنۍ کې د سهار مانځه په وخت کې شهادت ته ورسېدو. چې دلته هم لغتونه دي. دلته تاسو ته فعالیتونه دي چې استاد څه کوي، شاګرد څه کوي، تاسو ته مربوط کیږي. فعالیت‌های شاگردان: متن را به دقت بخواند و کلمه ها را درست تلفظ کنند. من مطمئن هستم شما این کار را میکنید. درباره شخصیت والای حضرت عمر رضی الله تعالی عنه با هم دیگر بحث کنند. 2 سطر اول متن را املا بنویسند. بله، آیا شاگردان می تواند متن را روان بخواند بنویسند؟ گران زده کونکو، تاسو دا متن د مخه لویلی شئ او لیکلی شئ؟ آیا کلمه ها را می توان درست تلفظ کنند؟ آیا تاسو د کلمه هر کلمه چې موږ دلته یې تلفظ کولی شئ؟ آیا متن را می تواند املا بنویسد؟ تاسو دا متن املا نوشته کولی شئ که نیشئ او لږ کوشش وکړئ، کور کې یو تمرین وکړئ، حتما نیشئ. زو لغتو ته ګرانو زده کوونکو. د درس لغتونه هم تاسو ته وایم. لغت او معنی ده. عدالت څه دی؟ عدالت یعنی انصاف. که تاسو ته زه یوه جمله ولیکم، موږ باید په هر کار کې عدالت برقرار وساتو. عدالت یعنی انصاف. خلیفه جانشین. لقب نام صفتی. که لقب حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چی بود؟ بله، لقب حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فاروق بود. منافق دوروی. ابولولو یک شخص منافق بود. فاروق هم فرق کننده منار که. سرور، آقا و بادار. ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننی درس هم یو څه زده کړئ او د ده متن په کتابچو کې هم ولیکئ. کورنۍ دندم ده او املای کار کوي. شاگردای عزیز، امیدوار هستم که از درس امروزی چیزی آموخته باشین. متن از این درس شما به شکل املا هم کار میکنین و در کتابچه هایتان نوشته میکنین. تشکر از شما. روز خوش.